السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د شمشاد تاسې د 10 بجو خبري ټولګه ګورئ. نن سه شنبه د سلواغیا د دلوي دویمه او د جنوري د میاشتې 21مه نیټه ده. په پیل کې پام وکړئ د مهم خبرونو سرټکو ته. مذاکراتو یې پایله ورکړې ده. امریکا او اسلامي امارات بندیان تبادله کړي. د نوې ډهلي او کابل ترمنځ د اړیکو نوی باب. اسلامي امارات هند کې افغان سفارت ته 3 نوي ډیپلوماټان لیږي. د ټرمپ نوی اقدام پر افغان کډوالو اغیز لري. دې فرمان د سلګونه افغانانو پروازونه د لغوه کېدلو له ګواښ سره مخ کړي. او په تایوان کې زلزلې له 100 زیات کسان ژوبل کړي دي. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. امریکا او اسلامي امارات بندیان تبادله کړي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلامي امارات او د متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدو او ګټورو مذاکراتو په پایله کې په دې هیواد کې یو تن افغان بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بنده آزاد او هیواد ته راستون شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند وایي د امریکایي محکمو له لوري د عمري بند پر سزا محکوم خان محمد چې په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تیروله نږدې 2 لسیزې وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و. ضیا احمد تکل پر ایکس لیکلي دي چې اسلامي امارات دا تبادله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې د مسلو د حل یوه ښه بیلګه بللې ده او په دې برخه کې د قطر هیواد له مؤثر رول څخه مننه کړې ده. اسلامي امارات هند ته 3 نوي ډیپلوماټان لیږي. سنډې ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې په وروستیو ورځو کې کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدلو سره هممهاله ټاکل شوي چې اسلامي امارات هند ته 3 نوي ډیپلوماټان واستوي. د دې هندي ورځپاڼې د راپور له مخې دغه ډیپلوماټان به په نوې ډهلي کې د افغانستان سفارت د چارو پر مخ وړلو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دغه ورځپاڼې د خپلو سرچینو پر بنسټ لیکلي دي چې محمد نعیم نعمان، سید معصوم عاصم او صفی الله جبارخیل هغه ډیپلوماټان دي چې ډیر ژر به نوې ډهلي ته ولیږل شي. د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزارت تر اوسه هند ته د نوو ډیپلوماټانو د لیږلو په تړاو څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ د ناقانونه کډوالو د مخنیوي فرمان له امله د سلګونه افغانانو پروازونه د لغوه کېدلو له ګواښ سره مخ کړي دي. رویټرز راپور ورکړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه امر له امله چې کډوالو پروګرامونه یې ځنډولي دي شاوخوا 1680 افغانانو پروازونه چې امریکا کې ورته د بیا میشتېدلو اجازه ورکړل شوې وه د لغوه کېدلو سره مخ دي. د راپور له مخې له دې ننګونو سره مخ افغانانو له ډلې ځینې بې سرپرسته ماشومان هم دي چې په امریکا کې خپلو کورنیو سره د یوځای کېدلو په تمه دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغه افغان غوښتونکو د برخلیک په تړاو څه نه دي ویلي. افغانستان ته د مرستو کمیدا د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یان انګلند ویلي د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیاتې ښځې او نجونې اغېزمنوي. یان انګلند دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې نوموړی افغانستان ته په سفر راغلی او له نږدې یې د افغان ښځو وضعیت ارزولی دی. د معلوماتو له مخې د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال له څه باندې 214,000 افغانانو سره مرسته کړې ده چې نیمایي یې ښځې وې. ټرمپ د امریکا د 40 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې ویلي دي چې د امریکا طلایي دور له همدې شیبې پیل شو. نوموړي ویلي دي چې ټول پوځي پرسونل چې له پوځ نه په نه عادلانه ډول د کووډ-19 واکسین د نه لګولو له امله ایستل شوی و بیرته به یې پوځ ته راوګرځوي. ټرمپ ټینګار کړی دی چې 2019 کال په څیر به بیرته د امریکا ځواکمن پوځ ورغوي او د نورو جګړو ته به داخل نشي.
حامد کرزی د ډونالډ ټرمپ ته د لوړې مبارکي وایي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د متحده ایالاتو 40 ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د لوړې مراسمو په مناسبت مبارکي ویلې ده. کرزي پر خپل پیغام کې د ټرمپ د نوې دورې لپاره د بریا هیله څرګنده کړې او ویلي دي چې دا دوره د امریکایي وګړو لپاره د هوساینې او پرمختګ ذریعه وګرځي. اخو بیا د نړۍ ګڼو ولسمشرانو ټرمپ ته د لوړې مبارکي ورکړې او له امریکا سره یې د خپلو اړیکو یادونه کړې ده. افغانستان د ایران په برجن ښار کنسلګري پرانیزي. د دوی هیواد د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمي ویلي هیواد یې چمتوالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په برجن ښار کې افغانستان کنسلګري پرانیستل شي. ایراني رسنیو د یاد چارواکي له قبله ویلي دي چې جنوبي خراسان کې د افغانستان د کنسلګرۍ جوړېده د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه هم ده. نوموړي په وینا افغانستان په ایران کې دوی نورې کنسلګرۍ لرلي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې ده. ایراني او پاکستاني چارواکو د سیمه ییزو ننګونو پر وړاندې پر ګډ اقدام خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ایکس باندې لیکلي دي چې افغانستان لپاره یې د ایران ځانګړي استازي هاشم اشازاده سره د نړیوالو جیوستراتیژیکو حالاتو او سیمه ییزو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د ایکس په دې بیان کې راغلي دي چې دغه خبرې د دواړو هیوادونو لپاره د ګډو ننګونو د حل لپاره ترسره شوې دي. محمد صادق ویلي دواړه لوري پر دې هوکړې رسیدلی چې په ګډه به د دې ننګونو پر وړاندې اقدامات وکړي. اروپایي ټولنې د زیانمنو افغانانو د ملاتړ په موخه نوې مرسته اعلان کړې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې اروپایي ټولنې له دغه بنسټ سره په ژمي کې زیانمنو سیمو ته د پاملرنې په موخه 14.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. یاد سازمان ټینګار کړی دی چې دا پیسې به له اغیزمنو کورنیو د کوچنیو ماشومانو تغذیې او میندو ته د مرستو پراخولو لپاره ولګول شي. دغه سازمان وایي نږدې 15 میلیونه کسان اټکل کیږي چې د روان ژمي موسم کې به له خوراکي خوندیتوب د بحران او بیړنۍ کچې سره مخامخ شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو معین مهاجر فراحي په مشرۍ د کتاب ارزونې کمیسیون نوبتي ناسته شوې ده. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې ناسته کې د خپرونو چارو معین د کمیسیون د تیرې ناستې د لاسته راوړنو او پریکړو په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. په ناسته کې دغه راز د ناچاپ او یو شمېر نورو چاپ شوو کتابونو په اړه لازمې پریکړې شوې دي. دغه راز صحوي کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې خپلې چارې بیا پیل او د کابل او د هیواد د نورو ولایتونو په کچه له کتابونو لیدنه او نظارت وکړي. په کابل کې 2000 جریبه ځمکه صنعتکارانو ته ځانګړې کیږي. د کابل والي د یو سوداګریز مارکیټ په پرانیز غونډه کې ویلي چې په کابل کې 2000 جریبه ځمکه صنعتکارانو او پانګوالو لپاره ځانګړې کړې ده او په ګټې اخیستنې سره به یې پانګوالو او سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. ملا امین الله عبید ویلي اوس تر بل هر وخت په هیواد کې د سوداګرو لپاره د پانګونې ډیره زمینه برابره شوې او له ټولو افغان پانګوالو یې غوښتي چې په کور دننه پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اسلامي امارت رهبر له لوري د راستنېدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د امتیازونو او اسانتیاو د تنظیمولو طرزالعمل هم منظور شوی و. ستړي مشئ خبرونو دوام ته ښه راغلی. ډونالډ ټرمپ چې د نړۍ په سیاست کې یوه څرګنده څیره ده تېره ورځ یو ځل بیا د امریکا د 40 ولسمشر په توګه باندې د لوړې مراسم ترسره شولو. دی چې د افغانستان په هکله باندې مختلف نظرونه لري. په خپلو بېلابېلو مرکو کې د باګرام څخه نیولې په افغانستان د مرستو ځنډول، همدارنګه په افغانستان کې کومې وسلې او تجهیزات چې دوی پاتې دي د ویستلو او ورته نور نظرونه یې درلودلي دي. د ده په هکله باندې هم نظرونه مختلف دي. ځینې د افغانستان لپاره ګټور او ځینې بیا د افغانستان په زیان باندې بولي. خو په ټوله کې پوښتنه دا ده چې د ډونالډ ټرمپ راتګ د افغانستان او د سیمې لپاره څومره ګټور دي
او همدارنګه په افغانستان کې سرپرست حکومت ته څه کول پکار دي تر څو د ټرمپ راتګ د افغانستان د سیاسي برخلیک په ګټه تمام کړي. په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د نړیوالو سیاسي چارو شنونکی ښاغلی استاد معروف ویال صاحب دی چې ورسره به په دې تړاو باندې بحث او پوښتنې ولرم. ویال صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست، ستړي مه شئ. تاسو خیر اوسئ. زما هم تاوده سلامونه ومنئ تاسو ته او د شمشاد تلویزیون درنو کارکوونکو او د افغانستان درون ملت ته او خپل ګران وطن ته سلامونه. علیکم سلام، بیا هم په خیر راغلی. ویال صاحب تېره ورځ ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا د لوړې مراسم ترسره کړله. د ده راتګ څنګه ارزوئ؟ د افغانستان لپاره دی څه له ځان سره لري؟ ډانلډ ټرمپ خپله مستقل تصمیم د افغانستان په باره کې یا په بهرنۍ پالیسیو کې نشي نیولی. امریکا خپل یو سیستم لري او د تقسیماتو په حساب باندې 80% رئیس جمهور حق لري چې بهرنۍ پالیسی کې حق ولري، مګر دا اسې یو سمبولیک حق دی. څه چې د امریکا پالیسی میکران او هغه کسان چې د امریکا د پردې شاته قدرت په لاس کې لري، څه چې هغوی تصمیم نیسي هغه به کیږي. جمهور رئیس راتګ دومره ډیر تاثیر نه لري. د یو ګوند او بل ګوند بدلیدل د امریکې په بهرنیو چارو په پالیسیو کې ډیر تفاوت نه راځي. فقط یوازې او یوازې هغه د لیډرشپ توانایي، شخصیت او تدبیر دینه انکار نسو کولی او کومې تشې او کوم اشتباهات چې د پخواني ګوند نه یا پخواني جمهور رئیس نه سوي بیا سیستم د نوي رئیس جمهور پر راتګ سره کوشش کوي چې هغه تشې ډکې کړي. مګر د افغانستان تېروتنو په هکله باندې تاسې ویل ډېر وبښئ همدې تړاو باندې که پوښتنه لومړی مطرح کړم. د بایډن په ادارې باندې د ټرمپ ډېرې نیوکې وې، مشخصا د افغانستان په هکله باندې چې د کومې پالیسۍ درلودلې. دغه تېروتنې څه کېدلی شي چې ټرمپ به یې د افغانستان پر وړاندې د خپل حکومت په دوره کې نه تکراروي؟ دا اسې د انتخاباتو او د راتلونکي ریاست جمهوری د پاره کمپاینونو د پاره یو په بل تورونه لګي، تش یو د بل په مخ راوباسي. مګر ما چې عرض وکړ دلته امریکا کې ډېر یو قوي ریاست او سیستم ده چې هغه کار کوي. هغه نیوکې چې په ظاهره کې ټرمپ کولې د بایډن عجولانه وتل ښودل، د اسلحو پاتې کېدل ښودل او د افغانستان په هکله د بایډن ناکامي په ټوله کې ښودله. مګر دا خبرې ما تاسو ته عرض وکړې چې دا سیاسي لوبې دي. د افغانستان په هکله باندې هغه کوم پالیسي چې په دوحه کې جوړه سوې ده او د امارت سره قرارداد شوی ده او په هغه کې جزئیات لا تر اوسه هم څرګند نه دي، دا هغه پالیسي تر اوسه پورې دوام لري. لیک څه ځنډ یا لیک څه ګرانډی. دغه د جمهور رئیس راتګ دومره ډیر اثر نه لري. کله کله جمهور رئیس حتی خپل انتخاباتي لوبې او ببولالې وایي د خلکو د جذب او جلب لپاره، مګر د سیستم نه په پوره شکل اتا آگاهی نه لري چې نوي پالیسیګانې یو ملک په باره کې یا نوي اصلاحات یا نوي استراتیژي اهداف څه دي. ویال صاحب د دوحې د هوکړې یاده مو وکړله. دوحې هوکړه هم د ټرمپ د لومړۍ
حکومتي دورې پر وخت باندې دغه هوکړه لاسلیک شوله 2020 کال کې. د وسلو ویستل یا په ټوله کې هغه تجهیزات چې نظامي په افغانستان کې پاتې دي په دې هکله باندې خو غوڅ څه پکې نشته، خو یوه ماده دا هم ده چې کله موږ دوحې هوکړې ته مراجعه کوو چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره به مرسته کیږي. ټرمپ کله چې د دوحې هوکړه یو رسمي سند دلته موجود دی، دی به په کوم اساس باندې تېره ورځ په ډېر جرأتمندانه شکل سره وایي چې د افغانستان سره چې په میلیاردونو ډالر یا په میلیونونو ډالر مرسته شوې ده، دی به یې مخه ونیسي. وروسته له دې به دی طالبانو ته د ده په وینا باندې چې دغه مرسته نه لیږي. ما فرض وکړ چې کله کله جمهور رئیسان د خپل سیستم نه پوره آگاهی نه لري او انتخاباتي کمپاینونو کې داسې خبرې کوي چې د خلکو توجه واړوي. ټرمپ په دې یا نه پوهیږي او یا که پوهیږي تجاهل عارف کوي چې کوم سلاګانې چې په افغانستان کې پاتې دي هغه د دوحې د قرارداد په اساس پاتې دي او کوم سلاګانې چې هلته شته هغه قطعا د امریکې حکومت بیرته نه اخلي او نه یې غواړي. هغه د یو څه اهدافو دپاره هلته پرېښودل سوي دي چې په هغه باندې د ایران او د پاکستان ډارول او په آینده کې که چېرته د امریکې پالیسي داسې شي چې پاکستان او ایران نه مخ واړوي نو افغانستان به په یو قوي مرکزي او پیاوړی حکومت بدلیږي او دغه سلاګانې د افغانستان دپاره دوی لازم ګڼلی چې هلته د وي. دا هیڅ امکان نه لري چې هغه سلاګانې دوی بیرته راوباسي او بیرته یې راوړي. که بیا د حسابي په دغه کې راشو په حساب باندې راشو بیا امریکا او ناټو د افغانستان ډیر زیات پوروړی ده. مونږ ته یې په میلیونونو بیلیونونو ډالر نه یوازې چې نقصان رسولی ده بلکې زمونږ وګړي وژلي دي، زمونږ خلک ځورولي دي، خلک په روحي او عقلي او عصبي فشارونو گرفتاره کړي دي، زمونږ فصلونه سوځولي دي، زمونږ فرهنګ، زمونږ هغه اساسات، زمونږ بنیادي کوم د ژوند اساسات چې هغه یې د منځه وړي. دا ممکنه نه ده، خو کله کله دا جمهور رئیسان د دې لپاره چې رومانتیک خبرې وکړي، د خلکو جلب او جذب وکړي، خلک په احساساتو راولي، هغه چا یا هغه خلکو چې د دوی سره جګړه کړې ده د هغه دپاره یو څه خبرې جدي کوي چې د خلکو احساسات راوپاروي. ویل صاحب دقیقاً همدغه تاسو چې کوم مسایل یاد کړ چې په افغانستان کې د امریکا د هغه زیانونه چې افغانانو ته اړولي دي همداسې نظرونه د نورو شنونکو څخه هم ما واورېدل. خو راشو دغه حسابي څنګه کېدلی شي کله چې ټرمپ راپورته کېږي او دی د افغانستان څخه د تجهیزاتو د ویستلو یا د مرستو د ځنډولو په هکله باندې وایي، خو همدغه افغانان دي چې ډېر پر دې نظر دی چې امریکا په دوی باندې ظلم وکړ او په ټوله کې افغانان هم حق لري چې د دوی څخه پوښتنه وکړي. څنګه بیا دغه حسابي کېدای شي؟ دا هغه وخت حسابي کولی شو چې موږ په خپل منځونو کې وحدت ولرو او افغانستان د نړۍ سره او د ګاونډیو سره سیال سي، په نړۍ کې په رسمیت وپېژندل سي. هغه وخت کولی شي چې دا وکړي، مګر زمونږ او د امریکې قدرت سره مساوي نه ده او په جهان کې تر اوسه پورې قدرت او زور حکومت هم کوي او قدرت او زور په خلکو باندې خپل سلطن چلی او ملکونه هم لاندې کوي، قوانین هم ماتوي، انسانیت، انسانی کرامت، انسانی اخلاق، ترحم او انسانیت ته نه درناوی د زورمندانو لخوا د تاریخ په اوږدو کې سوی او تر ننه پورې دا دوام لري. خو دا زه تاسو ته ووایم بیبي چې ټرمپ چې دا خبره کوي او د بې خبره د دې نه ده چې کله کله داسې هم وایي چې موږ کومکونه په افغانستان ودرو، مګر تاسو به اورېدلی چې د دې امنیتي مشاور چې هغه په مسایلو د رئیس جمهور نه ډېر آګاه وي، د سیستم سره ډېر بلد وي،
د سیستم تخلوي هغه د پوي کې چې مونږ نسو کولای چې دا کومکونه بند کو او بل خبره دا ده چې دلته رقابتونه دي دښمنیګان خو نسته د منطقې د قدرتونو سره یا د نړۍ د قدرتونو سره مګر رقابتونه سته نو دغه رقابتونو عمله دوی نسی کولای چې افغانستان د سترګو وغورځوي او هغه کومکونه چې افغانستان ته لازم دي او د افغانستان د تضعیف سبب نشي چې افغانستان بانکي سیستم او اقتصادي سیستم بیخي له منځه لاړ شي دوی مجبور دي چې هغه بیلانس وساتي او کچیرته دوی دا بیلانس ونه ساتي دوی په دې پیږي چې د دوی رقیبان هلته نږدې دي او ورځ په ورځ د هغوی نفوذ د هغوی قدرت د هغوی واردات د هغوی اقتصاد پیاوړی کیږي نو افغانستان به د دوی د لاسه ووځي او تاسو بیبي ولیدل چې کله دوی تصمیم ونیو چې په اوکراین باندې حمله وکړي یو د دوی د وتلو علت چې د خلکو په اصطلاح باندې عجولانه مګر عجولانه خو نو 20 کاله 22 کاله مګر بیا په اخره کې ډیر د وتلو وخت کې عجله وکړه او هغه د اوکراین لپاره اوس د اوکراین جګړه پای ته رسیږي د منځني ختیځ موضوعات تقریبا مخ په حل کېدو دي سره د دې چې دایمي حل هلته نسته موقتي حل راغلی ده نو د امریکې د ریاست او دولت توجه به افغانستان ته زیاته وي ځکه افغانستان د نړۍ بام د آسیا زړه د ثبات او امنیت مرکز او په عین حال کې د طبیعي منابعو سرشاره توم نه لري لکه لیتیم یورانیم سره زر الماس او نور معدنیات اوبه او په عین حال کې په افغانستان کې توره طلا چې زه هغه ته توره طلا وایم اوپیم دوی ورته ډېر ضرورت لري سره له دې چې اسلامي امارت د اوپیم ډېر سخت مخالف ده او کوم ادعاوې چې د راتګ په وخت کې یا د اشغال په وخت کې امریکا او ناټو کړي وو چې افغانستان کې به یو حکومت جوړوي دیموکراسي به راولي جمهوریت به جوړوي تروریزم به د منځه وړي اوپیم به د منځه وړي برخلاف یو هغه پوره نشو مګر د طالبانو د 3 کال راتګ په نتیجه کې دغه ټول کارونه وسل مرکزی حکومت جوړ سو اوپیم د منځه لاړ تروریزم په افغانستان کې شنډ شوی ده الته او دلته کله کله تروریزم دغه ټول موارد کې شوي دي بله دا ټول موارد چې تاسو یاد کوئ چې په افغانستان کې بله دغه ټول موارد چې تاسو یاد کوئ چې په افغانستان کې مرکزی حکومت جوړ شول حتی ټولو برخو ته پاملرنه وشوله خو همدغه امریکا ده چې بیا هم تر ډیره نیوکې د دوی دي همدغه امریکا ده چې د افغانستان پانګه یې کنګل کړې ده همدغه امریکا ده چې د افغانستان کوم برخلیک چې اوس نامعلوم دی د افغانستان سره که تعاملات نه دي شوي رسمي تعاملات د دوی له وجې نه دي شوي ولې دلته یو څه چې تامه ورځنې کېدله ولې هغه ونه شول دلته ستونزې دوه جانبه دي صحیح ده چې امریکا د افغانستان ملي پانګه کنګل کړې ده او دا په دې خاطر کنګل کړې ده چې د دوی له نظره په افغانستان کې قانوني حکومت نشته دلته د دوی په ان باندې یو سیاسي ډله یا یو جنگي ډله په زور په قدرت رسیدلې ده او دوی هغه په رسمیت نه پیژني او دوی افغانستان په رسمیت پیژني افغانستان د ملګرو ملتونو ډیر پخوانی غړی پاتې شوی ده او په نړیواله کچه یو ډیر ښه بیطرفه پالیسي په نړۍ کې لوبولې وه متاسفانه او له بده مرغه چې اشغالونو او مخصوصا د روسیې تجاوز او دغه څخه وروسته د پاکستان تجاوز د منطقې تجاوز او بیا د ناټو او امریکې تجاوز افغانستان ډړې وړې که د افغانستان بنیادی اقتصادي فرهنګي ټول بنسټونه له منځه ویوړل نو په تاسف سره زه باید ووایم چې دوی دا خبرې کوي او دوی دا پیسې کنګل کړي دي
او دوی وایي چې مونږ دا پیسې ساتو، داسې نه دي ویلي چې مونږ دا پیسې اخلو. مګر زه په دې مطمئنه یم چې کله افغانستان کې قانوني حکومت رامنځته سي دا پیسې بله ویل صاحب اجازه راکړئ همدې تړاو باندې پوښتنه لرم. ورکول کېږي که اجازه راکړئ او دا ځکه چې دا نړیوال بیا په دې ګوته نیسي چې افغانستان کې یوه ډلګۍ قدرت نیولی وه د دوی په اصطلاح باندې او هغه قانوني حکومت نه و، تاسو دوی ته دا پیسې ورکړي. تر څو چې قانوني حکومت د بیني راغلی که دوی دا پیسې هم ورکړي، دوی د نړیوالو د انتقاد او د نیوکې او د نقد سبب ګرځي. بله که دا حکومت قانوني نه دی، که دا حکومت د یوې سیاسي ډلې یا د یوې ډلګۍ شکل لري، خو همدې امریکا ورسره تړون وکړ. همدغه ټرامپ چې نن د افغانستان په هکله باندې نیوکه لري، د دوحې هوکړه د ده په وخت کې رامنځته شوله، د ده په وخت کې لاسلیک شوله. څنګه قانوني حکومت کله چې دی حکومت قانوني دی، کله چې د یوې ډلګۍ نوم ورته ورکوي، ولې ورسره هوکړه وکړه؟ ډېر ښه سوال دی بیبي. ما خو مخکې تاسو ته عرض وکړ چې قوانین دي او دغه لیکل دي او دغه نشرول دي او په هغه باندې نور ملامتول دي او یو د زور، د جبر او د ټوپک او د ټانک، د تکنالوژي، د اقتصاد زور ده. دوی زور لري، په خپل زور باندې دا کارونه کوي. دا ډېره په ځای خبره ده چې که چېرته اسلامي امارت د دې وړ نه و چې افغانستان ته راسي او د افغانستان قدرت په لاس ونیسي، نو تاسو بیا ولې ورسره قرارداد امضا کوو؟ تاسو بیا ولې خپل هغه ګوډاګی حکومت چې په بیلیونونو ډالر هم ورته ورکول هغه هم لرې کړ او زمینه هم د دې دپاره برابره کړه چې هغه لرې سي، هغه سقوط وکړي او حتی هغوی ته د یو حکومت په سترګه تاسو ونه کتل، د دوحې په مذاکراتو کې ورته برخه ورنه کړه چې باید ورکړ شوی وای. ټول جوانب باید د دوحې په مذاکراتو کې شامل وای. که چېرته ټول جوانب د دوحې په مذاکراتو کې شامل وای، مونږ به نن د یو قانوني حکومت خاوند وای، زمونږ پیسې به نه کنګل کېدلی، مونږ به د چا احتیاج او محتاج نه وای، په مونږ به نیوکې نه کېدلی. نو د همدغه موخو دپاره دوی دا کارونه کوي، خو مونږ باید هوښیار اوسو، مونږ باید د پلمو مخه ونیسو، مونږ باید مدبرانه حرکت وکړو، مونږ باید داسې سیاست او داسې پالیسي غوره کړو چې ملت په څنګ کې د ځان سره ودرو، د ملت او حکومت ترمنځ واټنونه لرې کړو، ملت په ځان بسیا کړو، ملت په ځان ودرو او ملت ته دا حق ورکړو چې مونږ په قانوني شکل په رسمیت اول ملت وپېژني. یعنې په دې معنا چې خپل قانونیت په داخل کې رامنځته کړو، بیا بعد له هغې نه مونږ کولی سو چې په یو سټیج کې د یو قانوني حکومت په شکل خبرې وکړو، خپل آواز پورته کړو، د ملګرو ملتونو که داخل ته نه ځو د تنبو شاته خپل آوازونه پورته کولی سو، نړیوالو ته خپل خبرې کولی سو، هغوی ته بلنه ورکولی سو، په داخل کې کنفرانسونه جوړولی سو، دوی راغوښتلی سو او د مشکلاتو د حل دپاره همیشه مذاکرات او ویل صاحب پوښتنه وروستۍ پوښتنه کېدلی سي. بله ویل صاحب که څه هم پوښتنې ډېرې دي د سیمې او نړۍ په هکله باید پوښتنې مطرح کړي وي، خو له بدمرغه وخت مو کم دی. وروستۍ پوښتنه مطرح کوم، د امریکا همدې پالیسیو ته په کتلو باندې که څه هم یو څه چې تاسې هم وویل چې د امریکا پالیسي میکران بیل دي، کانګرس یادېږي د دوی هغه پالیسي جوړونکي، خو فکر کوئ چې دوی به د طالبانو یا په افغانستان کې د اسلامي امارت د حکومت سره جوړ راځي؟ که جوړ راځي په څه به جوړ راځي؟ کانګرس نه، یوازې کانګرس نه ده، کانګرس هسې د خلکو د اقناع دپاره او سند ده. هلته د پردې شاته څو نور کمیټې دي او څو نور ډلې دي چې هغه د امریکا حکمراني کوي او امریکا په جهان حکمراني کوي. زه په دې مطمئن یم چې د امریکا سیستم او ریاست د افغانستان سره اړیکې ګړندۍ کوي، مشکلاتو د پاره مذاکراتو ته لاس اچوي، کومکونه نه قطع کوي، حتی کومکونه کېدلی شي چې زیادې کړي. خو د افغانستان اسلامي امارت ته هم دا پکار ده چې مدبرانه حرکت وکړي او د رهبري مقام ملا هیبت الله باید هغه کار وکړي چې د طالبانو
او د امارت د وحدت سبب شي نه د تفرقه او نفاق. هغه کارونه دی وکي چې ملت په ځان راټول کی، هغه کارونه دی وکي چې د الله سبحانه و تعالی د افغانستان د ملت او د زموږ د هیواد ښېګڼه پکې وي، او داسې کارونه دی وکي چې نړیوال دې ته محتاج کني شي، خو دې ته پاملرنه واړوي چې اسلامي امارت سره خپل تعاملات ګړندي کړي او د اسلامي امارت سره ډیپلوماټیک روابط شروع کی، اقتصادي روابط شروع کی او په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل سي. خو یو شی عرض تاسو ته کوم بیبي چې ترامپ قاطعیت لري او اقتصاد محوره سړی ده، د جنگ طرفدار نه ده. کومکونه ته د ټرمپ پر اتاک سره کوم ځنډ او خنډ نه واقع کیږي، خو دوی ځنې تقاضاګانې لري چې دلته دوه لارې دي بیبي چې حکومتونه د یو بل سره تړاو لري. یو هغه استخباراتي کیبل یا چینل ده، دوم ډیپلوماټیک یا سیاسي چینل ده. دوی همیشه د استخباراتي چینل لاره د امارات سره هیڅ ممکنه نه ده چې دوی تماسونه ونه لري. خو دا زه خپل ګران ملت ته وایم چې دا څوک چې اتڼونه یې کړي وو او ډېر خوشحاليګانې یې کړي وو چې امریکا به بیرته نظامیان راولي او دا رژیم او طالبان به د منځه وړي، دا هسې خوب او خیال او لیونتوب ده. هیڅ کله امریکا بیا نظامی حمله نه کوي مګر دا چې مونږ زمینه ورته برابره کړو، مګر دا چې مونږ یې وهڅوو، مګر دا چې مونږ داسې کارونه وکړو چې هغوی راسي. مګر په فعلي شرایطو کې د امریکا حکومت نه دا تقاضا او نه دا او نه دا تصمیم لري چې افغانستان ته راشي، مګر د افغانستان سره مناسبات غواړي چې وی لري ګړندۍ کې، او افغانستان حکومت باید تر پسرلي پورې ځینې اقداماتو کې دغه جملې نه د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او تعلیم مکتبونه باید په پسرلي کې بدون د قید و شرطه ډېره زیاته مننه ویاړ صاحب، کور مو ودان چې بحث کې راسره وئ. الله مو مل شه. خبرنامه همدومره، له عملتیا مننه. تر بیا ښې چای.